د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند په مشرۍ د ختیځ زون والیانو د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو د همغږۍ او همکارۍ په موخه نوبتي ناسته وکړه. په دې ناسته کې د همغږۍ پیاوړتیا، د امنیت ټینګښت، اداري اصلاحاتو، د ولس ستونزو ته پر وخت رسیدنې او د فساد د مخنیوي پر موضوعاتو بحث وشو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري په مشرۍ چې د دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلینو او استازو حضور درلود، د ولایت لپاره د مرستو جلب په موخه ناسته وشوه. د ولایت مرستیال د ننګرهار نفوس د راستنیدونکو، داخلي بېځایه شوو او د طبیعي پیښو زیانمنو کورنیو لوی شمېر ته په کتلو د حکومت او مرستندویو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ولایت ته ډېرې مرستې جلب کړي. د جلالباد ښار اوسیدونکي د دې ښار د ننه د ښاروالۍ لخوا د ویالو پراخوالي او له ښاره د اوبو ویستلو د چارو ستاینه کوي. دوی وایي مخکې به د باران پر مهال ښار کې د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو او په باران کې به په ښار کې ګرځېدل ورته سخت وو. ننګرهار کې د افغان پوسټ اماراتي شرکت مسؤلین وایي د تیر پرتله په بیلابیلو برخو کې خدمات چټک شوي دي. مسؤلین دغه راز وایي ولسونو ته د برېښنا بیلونو د تحویلۍ، ولایتونو ترمنځ د اسنادو د لیږد رالېږد او بهرنیو هیوادونو ته د اجناسو د پر وخت او خوندي لیږد اسانتیاوې برابرې شوي دي. او ننګرهار ولایت کې د ځمکنیو توتانو حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې ریاست مسؤلینو په خبره سږ کال دا میوه پر 406 جریبه ځمکه کرل شوي او اټکل کېږي چې 670 میټریک ټنه حاصل ورکړي.